السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سبق هغه دې پر شو الناس اعداء ما جهلوا، خلق دا هغه دشمنان دي د سنه چې غینا پوهه دي پس نه پوهیږي د سنه جاهلان دي. نو دین اورسو زموږ سبق ته العاقل تکفیه الاشاره. کوم سړی چې عقلمند وي، عقل او سمج او بوج پکې، نو دا هغه سړی لپاره اشاره کافی وي. هغه سړی په اشاره باندې پوهیږي. او په پښتو کې یو متل دی چې اصل په اشاره او کمسل په لور، یا داسې ویل کېږي چې د اصل لپاره اشاره کافی. نو د دغه عربي دا د العاقل تکفیه الاشاره، د عاقل سړي لپاره اشاره کافی کېږي. او بل دا خبره هم ده چې کنایه دا ابلغ وي د صریح نه. یو کس ته اوږده قصه راواغسته، په هغې باندې وخت هم ډېر لږ و، په څه مقصد چې شروع کړي نو هغه مقصد بیا د سړي نه پاتې. او بل ته اشارتن دا خبره وکړه، صرف اشاره دې وله ورکړه. نو اشاره کنایه دا ابلغ وي د صریح نه، ډېره بلیغه وي. او په اشاره باندې انسان زر پوهېږي. نو په شرط د دې باندې چې کله یو انسان کې عقل موجود وي، د هغه لپاره اشاره کافي دی، بیا بار بار هغه ته ویل نه پکار. نو العاقل تکفیه الاشاره، عقلمن سړی هغه دی چې هغه لپاره اشاره کافي شي. دین وروسته بیا صاحب کتاب لیکلی دی العجب آفة اللب. عجب دا ویل کېږي تعاظم ته، تعاظم فی نفسه، خپل ځان سړی ته غټ ښکاره کېدل او خپل ځان ته حیرانه کېدل، خپل ځان ته ډېر زیاته توجه ورکول. توجه مقصد دا چې خپل ځان ته ډېر زیات فکر کول، د نورو خلکو دومره پروا نه کول، او خپل ځان ته حیرانه کېدل چې زم څوک یم او زما دا صفتونه دي او زه الله داسې پیدا کړی یم، زه داسې یم، خپل صفتونه کول. صفا مقصد دا دی. نو العجب آفة اللب، لب ویل کېږي عقل ته، دا مغز ته ویل کېږي. عقل دا په انسان کې مغز وي او دا په دې کې اهم څیز وي په انسان کې. نو کله چې په انسان کې عجب راشي، خپل ځان ته حیرانه کېدل راشي، نو د دې سړي عقل خراب شي. آفة اللب، آفت دا نقصان ته ویل کېږي چې عجب ځان ته حیرانه کېدل دا نقصان دی د عقل. نو کم یو سړی چې خپل ځان ته ډېر زیات حیران او متوجي او ځان ورته داسې غټ غټ ښکاري، نو پوه شي چې په دې انسان کې عقل نه دی موجود. که چېرته عقل پکې موجود وي، نو د انسان به خپلو اوقاتو ته کتلي په هغې کې او بیا اوسېده. نو العجب آفة اللب، عجب ځان ته حیرانه کېدل دا نقصان د عقل دی. بیا دې نه وروسته صاحب کتاب لیکي اذا تم العقل نقص الكلام. کله چې عقل مکمل شي، عقل پوره شي، نقص الکلام، بیا خبرې کمی شي. نو کله چې یو انسان کې عقل راشي او هغه د مجلس اداب زده کړي، د هر چا سره د ملاوېدلو په ادب باندې پوه شي، نو د هغه بیا خبرې ډېرې زیاتې کمی شي. عقلمند چې کله د انسان نه جوړ شي، نو دا انسان بیا ډېرې زیاتې خبرې نه کوي. او دا کمی خبرې چې موږ د کتاب کې وایو، نو ملګرو له پکار دي چې د دې د عربیم د ځان سره یاد کړي، ځکه دا ډېره زیاته فایده ورکوي په ډېرو موقعو باندې. زموږ په دور کې چې کم انسان داسې ایجوکیټډ وي، لږ داسې سبق ویلي او د انګلیش الفاظ چې کله هغه یوز کوي، نو خلک ورته داسې په تعجب سره ګوري، خلک وایي دم څه ناڅه ویلي. خو زموږ چې کوم اصل هغه جبر او په کومه باندې موږ له ترقي کول پکار و عربي، نو هغه زموږ استادو نه پاتې شوی ده. د هغې مقام موږ دی نورو زبانونو له ورکړی دی. پکار دی چې موږ د الفاظ د ځان سره د عربۍ د یاد کړو، لکه څنګه چې دې ځای کې ویلي دي، ډېره ښایسته خبره یې کړې ده. اذا تم العقل نقص الكلام، هر کله چې د انسان عقل هغه مکمل شي، عقل له چا مکمل شي، نقص الكلام، نو خبرې کمی شي. بیا دې نه وروسته صاحب کتاب لیکلی دی الادب جنة للناس. ادب دا یو ډال دی د خلکو لپاره، ادب دا ډال دی د خلکو لپاره. نو ډال څنګه دی؟ یو سړی دی هغه بې ادب دی،
نو هر څوک راځي هغه ته خبرم کوي، هغه ته وینام کوي، هغه بې عزته کوي، هر یو مجلس کې هغه شرمي، حقیر خلک ګڼي، سپکې ګڼي. خو چې کله په انسان کې ادب موجود وي نو بیا خلک دا سړی شرمي، خو منځ کې د ادب موجود وي، دا یو قسم ډال جوړ شوی. نو دا سړی نه بیا څوک شرمي، نه څوک ذلیله کوي، نه څوک سپک ګڼي. نو دا ادب دا په منځ کې یو ډال، یو بچاو جوړ شي. نو الادب جنة للناس، ادب دا د خلکو لپاره یو ډال دی، د بچ کېدو یو آله ده، یو سبب دی. الحرص مفتاح الذل، حرص کول دا چابي د ذلت ده. چې کله په یو انسان کې حرص راغی نو د دې انسان د ذلت هغه مقام شروع شي، د دې نه وروسته بیا انسان ذلیله کېږي. او حرص دا ده صبر په مقابله کې د هغې متضاد دی، د هغې مخالف دی. نو الحرص مفتاح الذل، د ذلالت او د رسوایۍ چابي هغه حرص دی. چې بچا کې حرص موجود هغه سړی هیڅکله نشي کامیابی دی، هر کله ذلیله کېږي. اگر که د هغه سره مال دولت سیوا شي، دا حرص چې کله هغه کوي نو دا صفت د هغه بد دی. القناعة مفتاح الراحة، قناعت دا چابي ده د راحت. قناعت دا د عاجزۍ په معنی کې هم استعمالیږي، او د دې مطلب دی خپل ځان صبرول. یوی حرص کول هر یو څیز ځان ته راښکلو، هغې باندې خپله قبضه کول، او یوی چې بس د یو څیز نه ځان جدا وساتي. څوک دله یو څیز درکوي نو بیا هم سړی وي چې نه زه دا څیز نه لرم. یا د دې سبا صفا مطلب به مونږ بیان کړو چې دوه کسان دي او هغوی په یو مجلس کې ناست دي او د خوراک یو څیز راغی. نو یو کس ته چې هغه په ډېر زیات حرص کوي او بار بار هغه څیز راغلی، او بل یو کس دی چې هغه ته خلک منت کوي چې وخوره، خو هغه ډېره زیاته نه خوري، بس لږه شان وخوري. همدغسې مثال دا په هر څه کې تاسو استعمالولی شئ چې قناعت دا خپل ځان صبرولو ته ویل کېږي، یعنې د صبر یو قسم دی. او حرص دا هر یو څیز خپل ځان ته راجمع کولو ته ویل کېږي. نو حرص دا د ذلت چابي ده، او القناعة مفتاح الراحة، قناعت خپل ځان صبرول دا د راحت چابي ده. چې کله به یو انسان کې قناعت موجود و نو دا سړی به په سکون او په آرام باندې زندگی تیروي. نن زمونږ دا سبق شو، سبا به انشاءالله بیا نور سبق وایو.